دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د قرضونه د پناهي ډېره غوښته که نه، نو یو ورځ ورته وویلی شو چې یا رسول الله تاسو اکثر په دې دعاګانو کې د دې قرضونه پناه ډېره غواړي، ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل دا رښتینی سړی دروغجن کوي او دا وفادار سړی بې وفا کوي. هغه سړی چې د لوزونو خیال ساتي د دې قرضو د لاسه د هغه نه لوزونه ګډوډ شي. ښه رښتینی سړی چېرته دروغ نه وي خو هغه به یې دروغ شروع کړي، ته مجبور یې. نو په دغه بله یو ګناه کې واقع شي چې دروغ بیا وایي، نو سړی به دومره مجبوره کیم نه چې هغه دروغ شروع کړي او هغه بېلوزي شروع کړي. بد ګوره زه درته یو طریقه وښیم د ژوند د تېرولو. مخامخ چې هر چا سره ستا معامله راځي ځان د هغه په ځای شماره، بیا به تا ته محسوسېږي خبره. که په دې قانون دې عمل وکړو که نه نو ښایسته ژوند به دي. لکه ته د یو چا نه قرض خپل واپس یې او سړی غریب دی یا په یو مسله کې نښتی، ته ځان د هغه په ځای که که داسې تا سره وشي نو ته به څنګه غواړې چې تا نه دا قرض څنګه وغوښتی شي. یا یو سړي نه غلطي وشوه، قرضونه بغیر قرض ته یو سړي نه خطا وشو، دا خطا تا نه هم کیدی شي، ته ځان د هغه په ځای کې وایه دا غلطي زما نه کیدی شي او زما نه خو کیدی شي. نو چې زما نه کیدی شي د هغه نه وشو نو معافي که، بخښنه ورته وکړه. دا ډېره ښه طریقه ده چې ته هغه د هغه انسان هغه کیفیت محسوس کړي او حال چې ته ځان د هغه په ځای وشمارې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پرېږدی وي صاحب حق چې دی د هغه خبره یې نو صاحب حق به بې عزته کول نه کوي چې تا بې عزته کړي. او دروند سړی به یې ښه عزتمن، ښه نسبي، ښه زورور، او یو کمزوری به ورته لګي د خلکو مخکې به خبرې کوي غریب به سر ټیټ کړی. ته به څوک شرموي هم نه، شرموم ځان له ورته خبره وکړو یا ډک مجلس کې څه چلې قرض راکې که نه، دا طریقه نه ده. عام مجالسو کې څوک دا خبرې نه کوي، یا ورته خاص مجلس کې یا داسې ملګري چې هغه د هغه د احوالو نه خبر وي د هغوی په مخکې ورته وکړه، څه خبره نه. هر شي یو ادب وي، د قرض د ورکولو هم ادب وي او د قرض د ادا کولو هم ادب وي، او دا کم سړي چې قرض ورکړی دی بیا یې غواړي د دې هم ادب وي. شریعت ادب ښوولی موږ ته هر څه کې. او زه بار بار دا خبره په عام درسونو کې هم کوم او نجي مجالسو کې هم کوم، زه یم ادب په سړي کې دا نه په انګلیس سره راځي، نه په اردو فارسي سره راځي، نه په ډېر تعلیم سره، نه په ډاکټرۍ او انجینري سره راځي. ادب که یې زده کې چې څو پورې تا دین ته واپسي نه کړي په تا کې ادب نه راځي. ډېر تعلیم یافته ما لیدلي دي، داسې تعلیم یافته چې ځان ته څه وایي والله چې ته به غځېږې راټولېږې به چې دی به اوس ګوره د خولې نه کومه خبره راوباسي، چل ولې نه ورسي. او داسې مالدار مې لیدلي دي چې د هغه ښه ډېر مال دی، هله نه د مجلس ته ناستې پاستې چل ورځي، نه وله د قرض د ورکولو چل ورځي، نه وله د خبرې چل ورځي، نه په کور کې د ژوند تېرولو چل ورځي. بیا پسې داسې ځه. نو زموږ خو ژوند کې تجربه په دې شي ځکه چې قسمه قسم خلکو سره زما ملاقات او ګډون راځي، نو دا یاده کوي چې ادب یې زده کوئ که نه نو واپسې به څه ته کوئ دین ته. دین کې ډېر ښایسته آداب دي، مشکل دا دی چې موږ ته خبر نه یو. بله مسله په موږ کې دا ده که چېرته یو سړي باندې د دین نوم پروت دی او د دې نه غلطي وشي نو زموږ دا مطلب شي چې بس دا مسله به یو په دې دین کې داسې وي نه، یا به د ده د لاسه ټول د دیني طبقه بدنامو، دا زموږ غلطي ده. یو انسان دی دا د هغه خپله غلطي ده، دا ته لرې که شریعت هغه ته خدای نه دي ویلي. لکه اوس زه تاسو ته دا مسله بیانوم د قرضو ده، کیدای شي سبا نه په دې کې زما نه غلطي واقع شي، کیدای شي که نه شي کېدی هغه به زما کمی، خو به د شریعت کمی خو نه وي که نه، د چا کمی به او به زما کمی. نو صاحب حق به دومره خبرې نه کوي چې مخامخ سړی څه کړي بې عزته کړي.